السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې زما چینل سره سبسکرایب کړئ او نن به تاسو ته د هغه افغان لوبغاړو په باره کې معلومات درکړم چې په ټي 20 کې یې ښه لوبه ترسره کړې. محمد شیرزاد ډېر ښایسته لوبه سټارټ کړه. اول لوبه ډېره ښایسته وکړه، 4 نه سوځېدلې منډې وکړې، په 12 بلو یې 50 ووهله. بیا حضرت الله عزازی هم ښایسته سټارټ وکړ، له رشید او مجیب سره یو ځای لوبډله کې 192 منډې وکړې. ټولې منډې 192. شفیق الله شفق هم ډېر ښایسته لوبه وکړه، له پښتون لوبډلې سره 150 منډې وکړې. نجیب الله زدران هم ډېر ښایسته لوبه وکړه، 148 منډې وکړې. محمد نبی ساحل هم ښایسته لوبه وکړه، 98 منډې وکړې او 15 ویکټې وایستلې. رشید خان هم ډېره ښایسته لوبه وکړه، 8 ویکټې وایستلې. ظاهر خان 8 ویکټې وایستلې. ډېره مننه.